نن د سره د سورینام هیواد د ویزې په اړه نوی او ښه خبر تاسو سره شریکوم چې آیا افغانان کولی شي د دې هیواد ویزه واخلي، د دې هیواد د ویزې شرطونه څه دي، د ویزې قیمت څومره ده، د پرواز ټکټ باید څنګه واخیستل شي او د کومو هیوادونو څخه پرواز کولی شو. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم. لومړی راځو دې ته چې آیا افغانان کولی شي د دې هیواد ویزه واخلي. نو د دې هیواد ویزه مکمل آنلاین ډول ده، ځکه چې دا هیواد چې دی ډېر وړوکی هیواد ده. په ډېرو هیوادونو کې سفارتونه نه لري، یوازې په ګوتو په شمار بعضې مملکتونه دي چې هلته د دې هیواد سفارتونه دي، لکه امریکا، چین، کیوبا، وینزویلا، برازیل. یوازې په دغه هیوادونو کې د دې هیواد ویزې دي، وبخښئ سفارتونه دي. نو په ډېرو هیوادونو کې سفارتونه نه لري، همدې د خاطره دا هیواد چې دی آنلاین ویزې ورکوي. نو تاسې کولی شئ چې ویزا انډیکس ډاټ کام، نو ویزا انډیکس ډاټ کام ویب سایټ ته تاسې ورشئ. په دغه ویب سایټ کې تاسې معلومولی شئ چې د افغانستان په پاسپورټ باندې کوم هیوادونه آنلاین ویزې ورکوي، کوم هیوادونه آن ارایول ویزې ورکوي، کوم هیوادونه سټیکري ویزې ورکوي. نو مکمل هر څه تاسې کتلی شئ. هغه آنلاین ویزې بخش ته تاسې ورشئ چې هغه ځای کې د سورینام هیواد هم موجود دی. یعنې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول د سورینام هیواد ویزه تاسې واخلئ. نو دا چې ویزه تاسې باید د کوم ځای نه واخلئ، د کوم ویب سایټ نه باید تاسې واخلئ. مختلف ډول ویب سایټونه دي، مقصد خیال مې چې بعضې جعلي او فیک ویب سایټونه دي. نو هغه ویب سایټونو ته تاسې مه ورځئ. نو زه د دې ویب سایټ هغه لینک چې کوم یو دی په ټیک ټاک کې ما منشن کوله، خو په ټیک ټاک کې چې دی هغه لینک کار نه کوي. نو همدغه ویډیو زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم. نو تاسې ورشئ، پاس د ټیک ټاک د پاسه ما یوټیوب لینک کړی د تیار. نو په یوټیوب باندې کلیک وکړئ، نو هلته د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې نو دغه ډېر معتبر ویب سایټ ده. نو همدغه ویب سایټ ته تاسې ورشئ. نو د دې هیواد د ویزا د اخیستلو لپاره نو یو وړوکی غوندې فورم ده. نو همغه فورم تاسې ډکوئ او مکمل فورم ډکوئ چې هغه $3 هغه فورم چې دی قیمت لري. نو یعنې دغه فورم چې کوم تاسې ډکوئ دا هم د پیسو رسید ده او دا هم ویزا هم ده، همدغه وړوکی فورم چې کوم یو ده. نو فقط د یو پاسپورټ ته ضرورت لري او بل ماستر کارت یا ویزا کارت، یعنې چې مقصد آنلاین پیمنټ تاسې وکولی شي. یو بانکي کارت ته هم ضرورت لري. نو یوازې فقط تاسو سره پاسپورټ موجود وي، نو تاسې کولی شئ چې د دغه هیواد ویزه تاسې واخلئ. نو مقصد بیا درته وایم چې د فیک ویب سایټونو څخه ځان وساتئ. نو ډېرو سره پوښتنه دا ده چې آیا موږ د کوم هیوادونو څخه موږ پرواز کولی شو، د میدان څخه موږ د باندې موږ څنګه ووځو. ډېرو هلکانو سره دا پوښتنه ده چې هلته موږ میدان ته ورسیږو، نو میدان څخه باندې څنګه ووځو، د کومو هیوادونو څخه موږ پرواز کولی شو. نو فقط یو بعضې څو ډاکومنټس دي، هغه تاسو ته ښیم چې کله تاسې میدان ته ورسیږئ نو هغه ډاکومنټ تاسو سره موجود وي. نو تاسې کولی شئ په ارامۍ سره تاسې باندې ووځئ. لومړی راځم دی چې تاسې د کومو هیوادونو څخه کولی شئ چې تاسې پرواز وکړئ. نو د افغانستان څخه مستقیم پرواز نه لري، د ایران څخه هم پرواز نشته دی، او همدارنګه د پاکستان څخه فکر کوم چې پاکستان څخه هم پرواز نشئ کولی تاسې. نو یوازینی مملکت چې تاسې پرواز کولی شئ هغه د ترکیې مملکت ده، ترکیې هیواد ده. نو تاسې کولی شئ د ترکیې څخه تاسې پرواز وکړئ سورینام ته. البته د ترکیې دپاره تاسې ټرانزیټي ویزې ته تاسو ضرورت لرئ. نو تاسې کولی شئ چې ټرانزیټي ویزه تاسې واخلئ او لاړ شئ تاسې د هغې ته، نو سورینام هیواد ته. نو چې کله تاسې هلته ورسیږئ نو تاسو فقط 3 ډاکومنټونه هلته تاسو نه غواړي. نو چې تاسو سره دغه 3 ډاکومنټس موجود وي نو تاسې کولی شئ چې د میدان څخه تاسې ووځئ. لومړی پاسپورټ ضروري ده، تاسو سره باید پاسپورټ موجود وي. بل هغه کوم فورم چې تاسې ویزا دپاره ډک کړی ده د ویزې دپاره، نو هغه فورم باید تاسو سره موجود وي، او همغه د پیسو رسید هم ده او ویزا هم ده. او بل آخرنی فورم چې کوم یو ده یو ریفیوجي فورم ده، چې کله هلته تاسو میدان ته ورسیږئ نو یو ریفیوجي فورم تاسو ته درکوي چې هغه ریفیوجي فورم تاسې ډکوئ. نو تاسو سره شول 3 ډاکومنټس. یو ریفیوجي فورم شو تاسو سره چې هغه باید 100% کې تاسې ډک کړئ. هلته که ریفیوجي فورم چا سره نه وي او نه مې ډک کړی، میدان څخه باندې تاسې نه پرېږدي، نو ریفیوجي فورم تاسې باید ډک کړئ. پاسپورټ باید تاسو سره موجود وي، او بل دغه باید تاسو سره موجود وي د پیسو رسید یا د ویزې فورم. نو دغه 3 ډاکومنټ تاسو سره موجود وي نو ته کولی شئ د میدان څخه ته باندې ووځئ. نو هیڅ مشکل نشته دی. نو همدا طریقه ده. نو هغه خلک چې وایي چې ولا د
هیوادونو څخه پرواز نشته دی، پرواز نشو کولی، نو ترکیې هیواد څخه تاسې 100 په 100 کې کولی شي پرواز وکړئ. نو هغه هلکان چې وایي موږ ته لکه هلته ورسېږو د میدان نه موږ باندې نه پرېږدي، نو هغو سره دغه ریفیوجي فورم خلکو سره نه وي، ځکه هلته هغوی بیا پوهېږي نه چې والا څنګه باندې وځو څنګه وکړو. نو دغه ریفیوجي فورم 100 په 100 کې ضرورت دی چې هلته ورسېدلی ریفیوجي فورم تاسو سره وي، پاسپورټ تاسو سره وي، او همدغه د پیسو رسیه د ویزې اپلیکیشن. نو چې دغه تاسو سره وي نو تاسو 100 په 100 کې کولی شي د میدان څخه باندې ووځئ او د باندې پرېږدي، نور هېڅ مشکل نشته دی.